السلام علیکم. نن به خبره کوو د فیسبوک د مونټایزیشن باره کې چې ما تیر وختونو کې یو پوسټ کړی و، هغه بیا ځینې ملګرو یې غوښتنه کړې وه، بیا نور ملګري هم اکثره وخت په کمنټونو کې په میسجونو کې دا وایي چې موږ ته دغه طریقه راوښیه چې څنګه په افغانستان، پاکستان، ایران داسې مملکتونو کې چې هغه فیسبوک الیجیبل نه دی، موږ یعنې خپل پیجونه چې دي هغه مونیټایز کړو، ارنینګ ځینې وکړو. نو نن زه په دغه ویډیو کې دغه معلومات چې دي د A څخه تر Z پورې ستاسو سره شریکوم. که تاسو په دې کې انټرست ور انوالو فاس او غوښتل مو چې خپل فیسبوک پیجونه مونیټایز کړئ او یا داسې نور معلومات ترلاسه کړئ، تاسو به اول دغه ویډیو چې دا به شیروئ، ویډیو به لایک کوئ، کمنټ به کوئ او یو خبره ګوره د یاده مه باسئ، د دغه ویډیو په لومړي کمنټ کې او د فیسبوک په بایو کې زما د ټلیګرام چینل لینک دی. زه همیشه هلته دغسې معلومات چې هغه په ویډیو د لارې نسم کولی، لږ هغه زه په ټلیګرام چینل کې هم اپلوډوم. نو هغه د ټلیګرام چینل ستاسو دپاره خامخا تاسو باید جوین کړئ. که چیرې تاسو چې ټلیګرام نه لرئ باید همدا اوس انسټال کړئ، اکاونټ پکښې جوړ کړئ، باید دغه ټلیګرام چینل چې دی دا کمیونټي ته راسئ، دا جوین کړئ. ښه، اوس راځو د فیسبوک د مونیټایزیشن برخې ته. په 2024 کال پورې د فیسبوک مونیټایزیشن چې و هغه 3 برخې درلودې، یعنې 3 پارټس وه چې فیسبوک به تاسو ته روپۍ درکولې، هغه بیا تاسو ته د انسټریم ایډز یا د غټو ویډیوګانو د لارې درکولې، یا بیا د ریلز د لارې درکولې چې د 10 څخه نیولې تر 15 ثانیو پورې ویډیو تاسو خپله کریټولی او پر هغې روپۍ درکولې. دریم د بونس برخه وه چې په 2024 کې دا هم راووتی. بونس داسې و چې مثال تاسو ته په عکس باندې، په خطه باندې او همداسې په سټوري باندې په دې تاسو ته په لایکو، په شیرو، په کمنټو روپۍ درکولې. فیسبوک په 2025 کې راولاړ شو، دا 3 سره ټولونه دا لږ شاته کړه، یو بل ټول یې راویستی چې نومیږي کانټینټ مونیټایزیشن. په دې کانټینټ مونیټایزیشن کې دا 3 ټولونه 3 سره یو ځای ور واچول، یعنې هغه یې ختم کړه. یعنې اوس تاسو ته انسټریم ایډز نه میلاویږي، تاسو نسئ کولی چې د ریل څخه روپۍ وګټئ. د چا چې پیجونه یي په هغه زاړه مونیټایزیشن باندې هغه نور ختم سوه. ما پوسټ هم کړی و، که چیرې تاسې هغه زاړه پیجونه لرئ چې ستاسو سره مونیټایز ولکه په ریلو، په انسټریمو، په بونس باندې، او اوس ستاسو مونیټایزیشن خراب شوی، غم مه کوئ، هغه هم زه ستاسو څخه رانیسم چې انلیمیټډ ستاسو سره څونه پیجونه هغه هم زه ستاسو سره رانیسم، او نور هم پیجونه مونیټایز تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ. خو اوس راځو مین خبرې ته. دا مونیټایزیشن ټول چې کوم رالی کانټینټ مونیټایزیشن، اوس صحیح ده، دا خو په څه شي روپۍ ورکوي؟ کانټینټ مونیټایزیشن ورکوي روپۍ په ریلز باندې، په غټي ویډیو، په عکس، په خطه، په هر څه، په سټوري باندې، حتی یعنې په 15 شیانو باندې تاسو ته روپۍ درکوي. یعنې ډېره وسایي دا فیسبوک رامنځته کړه. خو اوس مین خبره دا ده چې اکثره کنفیوز دي ملګري چې وایي دا باید موږ څنګه ترلاسه کړو، دا ټول اوس موږ څنګه ترلاسه کړو. د دې دپاره ملګرو زه تاسو خپل د موبایل سکرین ته بیایم، دغه ټول په پریکټیکلي ډول تاسو ته ښیم. زه دا کوم چې مثال زما سره پیج دی یا د نورو ملګرو دا زما سره زه ټول تاسو ته درښیم چې د دې دپاره تاسو په افغانستان کې کومې لارې انتخابولی سئ او د کومې لارې دا ټولونه ترلاسه کولی سئ. نو که په ویډیو کې معلومات خامخا به شروع، راځئ د موبایل و سکرین ته نور مو وخت نه نیسم، راځئ. ښه، نو ملګرو دغه ویډیو به څه اوږدېږي، تاسو به نه ورسره بور کېږئ. زه راځم تاسو ته خپل یو فیسبوک صفحه چې د هغه خلاصوم. صحیح ده، دا اوس ما یو مثال فیسبوک صفحه ده، دا یې زه راځم دلته دغه باندې کلیک کوم، پر دې پروفیشنل موډ باندې. صحیح ده، دلته به راسم، دا پروفیشنل موډ ته چې رالم دلته به دا مونیټایزیشن برخې ته راسم، دا مونیټایزیشن برخه سوه، پر دې باندې کلیک کوم. صحیح ده، دا ګورئ اوسئ دلته دا ټولونه دي. صحیح ده، څو ټولونه دي زه تاسو ته درښیم، د دې سره څه نیولې، یعنې تقریبا 15-16 ټوله دي. دا وګوره، سټارز دی، ریلز دی، بونس دی، انسټریم دی او ورسره کانټینټ مونیټایزیشن دی. یعنې د دې څه مطلب دی چې دغه ټول ته دغې صفحې ته دغه ټولونه ورکول سوي دي. خو باید وویل سي چې دغه کوم نور دغه ټولونه چې دي دا مثال نور ختم دي. صحیح ده، سټارز باندې تاسو ګټه سمه نسئ کولی، ریلز باندې نه درکوي، بونس نه درکوي، انسټریم نه درکوي، دا ټول پالتو دي، فقط چې هغه صحیح دی هغه یو دا ټولز دي. صحیح ده، دا ټول دې ته وایي کانټینټ مونیټایزیشن. اوس دې باندې کلیک کوو. صحیح ده، دلته به راسو، دا چې کوم ټول دی دا تاسو ته په څه شي باندې پیسې درکوي، دا تاسو ته په ریلز باندې، په غټي ویډیو باندې، یعنې
تاسو ته د ډیرو لارو دا چې دی دا پیسې درکوي، ځکه پر دې پیج چې دی د یو ریسټرایک خوړلی و، دا څو ورځې بعد سمیږي، نو تر هغه ټیمه پورې پر دې باندې موږ کار نه دی کړی په دغه تیرو څو ورځو کې سیده پر دې مو کار نه دی کړی. دا تاسو ارنینګ هم کتلی سئ چې دلته زیرو دی. دا صرف د ټیسټ لپاره زه دا پیج تاسو ته ښکاره کوم. یعنې دا مونیټایزیشن برخې تاسو ته درکړي. تاسو چې خپل پیج ګوري تاسو به خپل مونیټایزیشن برخې ته راځئ. کله چې په دغو ټولونو کې دغه ټول تاسو ته درکول سو بس نور تاسو پیسې ځینې ګټلی سئ. خو دا به تاسو څنګه کوئ؟ زه اوس راځم مثال دا خپل دا آی ډي ته سیده دا پیج په دغه آی ډي کې اډمین دی سیده. زه اوس دا در ګورم چې تاسو به د خپل آی ډي څنګه د مونیټایزیشن دپاره جوړوئ. اوس دا آی ډي سوه پر 3 لاینه باندې کلیک کوم سیده او دلته راځم لاندې پر دې سیټینګ اپشن باندې کلیک کوم سیده. پر دې چې مې کله کلیک کړه بیا پر سیټینګ باندې کلیک کوم سیده، بیا هم پر سیټینګ باندې کلیک کړه. دلته لږ انتظار کوم. دلته به بیا پر دغه سی مور ان اکاونټ باندې کلیک کوم او دلته به راسم پر دې پریمیژنز باندې به کلیک کوم سیده. کله چې پر دې باندې کلیک کړه دلته به راسم اکسس انفارمیشن ته به راسم. چې کله مې پر دې باندې هم کلیک کړه زه به بیا دلته راسم پر دغه سی مور اکټیویټي باندې به کلیک کوم. کله چې پر دغه باندې تاسو کلیک کوئ دلته به ملګرو ماته ښیي چې مثال ستا لوکیشن چې څه شي دی. لوکیشن دا زما د وینې وایي ستاسو نیر لوکیشن چې دی هغه دوبۍ ده. نو ګوره دوبۍ چې ده هغه په الیجیبل کنټریانو کې تاسو باید دغه یو دغه د ځان سره ولرئ. دغه لوکیشن چې دی دا تاسو باید یو داسې ولرئ که چیرې دلته ستاسو لوکیشن افغانستان و بیا د مونیټایزیشن د خوا څخه لاس پرې وي بیا ګټه هم نه درکوي او تاسو ارنینګ هم نسئ ځینې کولی او کوم ټول هم نه درکوي. ښه دا چې مو کله واړوئ دا به تاسو د څه شي په ذریعه اړوئ؟ د دې وي پي ان په ذریعه بیا اړوئ. د دې وي پي ان سرف شارک. تاسو هر یو وي پي ان چې پیډ وي پي ان هغه تاسو استعمالولی سئ. زه دا لوکیشن استعمالوم یو اس اے. تاسو هر لوکیشن ځان ته لګولی سئ چې الیجیبل وي. ګوره دوبۍ لوکیشن هم زه دا د استعمالوم دا کنټینو کن دا دوبۍ سو، یعنې دا هغه وی پی ان دی چې دا په پیسو وي. دې ته ما پیډ رانیولی. خو تاسو چې دا کار په شروع کې تاسو د پری وی پی ان اوس هم کار اخیستلی سئ. صحیح سو. دا خو دا پروسه سو چې تاسو به دا وی پی ان استعمالوئ. مثال یوه ثانیه به هم په دغه باندې نه لاګین کېږي. ما دلته سیټینګ ته راځم دا زما د موبایل او دلته راځم نیټورک ته او په نیټورک کې راځم د ایډوانس ته او په ایډوانس کې وی پی ان. دلته انډرایډ خپل یو سیسټم لري چې هلته لیکلي دي سرف شارک او دا سیټینګ باندې چې زه کله کلیک کوم دلته ګوره دغه اپشنونه چې دي دا الویز آن وی پی ان بلاک کنکشن ویداوت انټرنیټ. د دې مطلب دا دی چې همیشه به دا وی پی ان آن او کله چې وی پی ان کار نه کوي بلاک به ستاسو انټرنیټ په بلاک ځکه بیا به آی پی نه خرابوي. نو دا هغه سیټینګ او په فیسبوک کې به تاسو کومې کړنې ترسره کوئ چې مثال ستاسو فیسبوک چې دی هغه مونیټایز سي. تاسو باید کوم کارونه وکړئ؟ تاسو باید روزانه داسې کار وکړئ. څنګه؟ تاسو باید یو ویډیو هم اپلوډ کړئ، تاسو باید ریلز هم اپلوډ کړئ، تاسو باید یو ټیکسټ هم اپلوډ کړئ او تاسو باید یو ایمیج هم اپلوډ کړئ، تاسو باید سټوري هم وکړئ. دا 5 کارونه به کوئ. دا معنا نه لري چې دا به هره ورځ تاسو کوئ. دا تاسو په هفته کې یو پله وکړئ خو دا ټول کارونه باید وکړئ. داسې هم نه کېږي چې تاسو یو رقم ویډیوګانې اپلوډوئ بس بل بیا سټوري نه کوئ، ریلز نه کوئ. دا تاسو ته بیا مونیټایزیشن چې دی هغه نه راځي. نو ملګرو دا و د مونیټایزیشن په باره کې ویډیو. کوم ویډیو خوښه سوه خامخا د ملګرو سره شیر کړئ او کوم غوښتل چې دغه ویډیوګان نور پارټونه هم تاسو ته رامخکې کړم، نور هم کوم معلومات په کمنټ کې راته ووایاست یا ټلګرام چینل جوین کړئ. هلته زما سره تاسو په شخصي کې هم رابطه کولی سئ. ځینې ملګري چې پوښتنې لري هغه د ټلګرام په چینل کې هلته بیا زما خپل شخصي نمبر سره هلته هم زما سره معلومات کولی سئ. مننه، تر بیا ښه وخت.